السلام علیکم. اقبال محسن یم. راځئ نن په تریخ حقیقت کې د قرض اغستو یا قرض ورکولو په حواله باندې یو څو خبرې کوم. فرض که ما چاله قرض پیسې ورکړي دي، اوس یې زه غواړم. ټیک ده. السلام علیکم. څوک یم؟ ته ما نه پېژنې؟ ښه نمبر چا نه پېژنه دی یار. خبره واوره. دا 2 میاشتې مخکې چې ټلیفون کوو که نه، د ورځې به د 3-4 پیرې ټلیفون کوو، د پیسو ضرورت دی. نو زما نمبر دې سیو کړی مو، زما نوم درله هم درتلو، اوس ما نه پېژنې. څوک یم؟ محسن یم. واو ښه ده، بس معافي پرېږده، مهرباني ما وي یاره پیسې مې درله درکړې وې 100,000 روپۍ که نه، دا وي په هفته کې به یې درکړم. دا 2مه میاشت ده، د ما لږ ضرورت دی که را دې ښه لکه زما چار کېږي یار. خو انسان بېوسه شي که نه، مهنګایي د ضرورت مې دي که وشوې را سره را پکې لکه وروره مړه مهرباني وکړه یار، څه نه څه کوشش راله وکړه. ښه ګورو به زه ټیک شو زه ډېره زیاته مننه. زه بیا به د بل وخت چېرته کال وکړم. زه ټیک شو یو بل کسټم ټلیفون کوم، هغه له مې پیسې ورکړي. السلام علیکم شاه صاحب. ښه یې؟ نه پیسو له خو مې ټلیفون داسې نه دی کړی جي. ولې تا ته پته چې پیسو له مې کړی؟ نو ما خو داسې لاسه نه دي ویلي جي پیسو له به مې کړی، خو داسې خو څوک نه وایي. خلک د سلام جواب وکړي وغیره. پیسې در سره نشته لکه ما خو لا ذکر هم نه دی کړی د پیسو. ښه لکه ته داسې زبر کړي چې تا ته اندازه ولګي. ضروري کار دی یار. نو د دې نه مخکې خو هم تا ما ته 10 پیرې ټلیفون کړی، ډېر ضروري ضرورت مې دی فلانه. اوس ما ضرورت دی، ماله لګي بل چا نه راواخلم، خپلو پیسو کې بل چا نه راواخلم. لکه خو 50,000 روپۍ دي، بس نشته. لکه بیا ټلیفون نه کوم، څه مطلب یار چې وشي په خپله به راکړې. نو کوم دی یار تا زما نه زه به صحیح ده وکړې. صحیح ده ښه. اوس یو بل کسټم ټلیفون کوم، هغه رانه قرض پیسې اخیستې وي چې هغه څه وایي. السلام علیکم. څنګه له خیر دی؟ محسن یم. ښه ما یو خبره کوله. نه خیر و خبره مې کوله. ما وی ما تقریبا 8 میاشتې وشوې تاسو زما نه یو 13,000 روپۍ اخیستې وي. کومې 13,000؟ ته راغلی وې او ورور دې راسره و. کله دا پیسې راکړي یار؟ په هغې هفته کې دې ما له پیسې راکړي. د دې څه مطلب یار؟ ګوره ته 8 میاشتې 9 میاشتې وشوې، ما به تا ته ټلیفون کوو، ستا کال نمبر دې بدل کړی، خو نه لګېدو زما د طرف نه که نه. مطلب اوس دا دی دا نمبر ستا ولګېد، دا مې د بل چا نه راواغست. نو ما تا ته یاد دهاني کولو، خو ستا نمبر نه لګېد، خو بدل کړی دی. نو خو زما غلطي نه وه چې تا نمبر بدل کړی. ښه ورور اوس خبره واوره. ته څه وایې چې ما تا له پیسې درکړي؟ ورور ګوره خبره واوره، جنګ نه کوو یار. تا ما له پیسې نه دي راکړي، که دې راکړي دي یار زه په خپلو پیسو قرآن نه کوم او نه تا له قرآن در کوم یار. خو ما ضرورت دی، ما له پیسې راکړه یار. که 13,000 نه 20,000 را 15,000 دا څه وایې؟ تا ما له کله پیسې راکړي یار؟ تا ما له پیسې نه دي راکړي یار. خلک راپورټ وکړم، خبره اوس دې ته ورسېده. ته خو ډېر زیات عجیب انسان یې. ښه کټ نمبر دې کټ کو. دا اخرنی بل یو کس دی، دته ټلیفون کوم. زه السلام علیکم ورور. جی محسن خبرې کوم. تاسو ښه یې؟ جی تاسو پیسې غوښتې وې 12,000 روپۍ وي. میاشت پوره شوه، میاشت ونه ما وی کو تاسو سره پیسې نو ډېره مننه به کو مناسبې مال یې راکړئ. ښه جې راوړئ، ډېره زیاته مننه یاره. الله دې خوشحاله کړه. نه ضرورت خو مې سیوا دی، خو بس دغه 12,000 روپۍ چې راکړئ لږ ګزاره به مې وشي. تاسو ډېره مننه، الله دې خوشحاله کړه. بیا هم چې څه خدمت یې ما ته ویلی شي. ښه نه بس ما ټلیفون وکړو، زه هم د هغې بخښنه غواړم. خو نه تاسو معافي مه غواړئ او ټیک ته تاسو به راوړی وي، خو زه بهر کې موقع به درته نه وایم. بس تاسو میاشت په میاد اخیستې وي، نو خبره نشته، میاد بس پوره دی. بس تاسو څه غلطي خو پکې نشته. ډېره مننه، ډېره مهرباني. السلام علیکم. جی خوږو مینوالو، تاسو د تریخ حقیقت سره یو څو خبرې واورېدې د قرضدارو په حواله. دغه قرضدار چې کله په تا پسې راشي، د ده ضرورت دي، بلکل ضرورت په د انسان په حواله د انسانیت په هیله باندې خامخا یو بل سره پوره کوي. د یو بل نه موږ مجبور یو او د یو بل تقاضو ته به ګورو. وګوره اعتماد ډېر یو لوی څیز دی، لوز او واده ډېر لوی کار دی، دا بیا پوره کول غواړي. بعضې کسان چې کوم دی هغه د هفتې یا د میاشت په نیټه باندې د یو بل نه پیسې واخلي،
بیا چې ورته کله ټلیفون کوي نو دا حالت وایي نشته او فلانه ډینګه بیا پکې څوک چې ما پیسې درکړي د غریب تر مجبورۍ نه ټلیفون نشي کولی هغه ما درکړي دي بعضې پکې چې کوم دی ګمانونه کوي ته ما ته مطلب په لاره کوڅه کې سوال جواب کې یاره سره سلام کوي راته ټلیفون کوي نو د پیسو دپاره یې کوي نو په خپلو پیسو کې به ته د خلکو نه مخ پټې چېرې دې چېرته دا شکونه کړي د الله جل جلاله او د رسول خاطر وکړئ یو بل سره مدد کوئ یو بل سره امداد کوئ او کله چې د قرض خبره راشي نو کوشش کوئ چې شل کارونه پرېږدئ خو قرضدارۍ له په نیټه کې دننه خپل قرض پیسې واپس ورکوئ کېدای شي دغه مور بیمارۍ دغه خور بیمارۍ دغه لور بیمارۍ دغه ورور بیمارۍ دغه زوی بچی بیمارۍ د خپل ضرورت وي ګوره ستا ورته پیسې نه وي او تا ته پیسې واغستې قرض درکړي اوس یې تا ته پیسې دي او ته په هغې کې هغه تا چې کوم دی نو انکار کوې دروغ رښا ورته معذرت بیل سیز دی هغه ټیک ده داسې لفظونه کارول چې دا چل دی پلان ډینګه نو په خبره به ټول پوه شوي زه تفصیل کې نور نه بل غواړم په آخر کې چې دا قرض او د یو بل سره دا امداد کول په دې باندې یو بل سره مینه محبت سیوا کوي نه چې د یو بل سره نفرتونه سیوا کوي یو بل خدمتونه وکړي خو په نیټه کې دننه د یو بل قرضونه خلاص کوي کوشش کوي ګوره په دې کې د یو بل اعتماد هم جوړېږي دغه یو کس پکې دا وي که نه چې پیسې دروړم بلکل تا ماته پیسې دي دا څونه ښکلې خبره وه نو سبا به دله سړی نورې پیسې هم ورکولی شي ټیک ده که نه اعتمادي خپل اعتماد مه ماتوئ او په دې پیسو باندې یو بل مخه پکوئ ډېره زیاته مننه الله په امان